روزه کې کله نه کله خلک روزه لنډوي یا فلم وګوري یا چېرته ارطغرل وګوري او یا چېرته څه مخکې کارټون څه نوم و موټو بدلو هغه وګوري بس ځان له روزه لنډوي او یا لړو کې دا ټول خرافات دي. فضل سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. چا چې څومره خرافات دي غلط کارونه دي هغه په روزه کې پرې نه ښوده الله جل شانه د دې ته هیڅ حاجت نشته دی خوراک او اسکاک بند کړي ګناهګاري کې په دې خبرو باندې نور روزه خو کېږي ځکه روزه دې ته وایي روزه د دریو سیزونو نوم دی د خوراک اسکاک مفطرات ثلاثه خوراک اسکاک او کورواله د دې نه خپل ځان ساتل دې څه ویلی شي دې ته صوم ویلی شي صحیح ده. سړی پکې داسې ګوري او ځینې خلک پکې د هغې خوله ډېره خراب وي خوله غلط استعمالوي الله جل نبي علیه صلات وسلام صفا وفرمایل د خولې غلط استعمال ډېر زیات کېږي نبي علیه صلات وسلام وفرمایل من لم يدع قول الزور والعمل به چا چې فضول ګویي پرې نه ښوده او یې داسې عملونه پرې نه ښوده غلط فلیس لله حاجه الله جل شانه ته هېڅ حاجت نشته فی ان یدع طعامه وشرابه چې د خوراک او اسکاک پرېږدي دې ته ضرورت نشته الله نبي علیه السلام فرمایي دا ډېر لویه ګناه ده چې دونه بهترین وخت الله جل شانه انسان له ورکړي دا خو د قرآن مجید میاشت ده انسان له پکار دي 24 غنټه قرآن مجید لور یو لس میاشتې پیسې ګټلې کافي ده کنه زیات ضرورت پرده صحیح پیسو ته ویزا یو لس میاشتې د پیسې ګټلې دا تنور شکم فقیره تنور خدا است درو هر چې آیت فنا در فنا شاعرانو یې چې کوم جوړ کړي د هر انسان دی ځکه په دې ته چې سم راځي غ فنا کیږي درو هر چې آیت فنا در فنا دا و چرته نه ډکیږي دا بس ډکیږي چې کله انسان مړ شي او د قبر د خاورې ډکیږي نه ډکیږي ټول یو لس میاشتې موږ پیسې وګټو او بیا هم په دې ورځو کې وایو چې بس دا میاشت دې کې به ګټو دا میاشت دې کې به ګټو او بیا اکثر سیس په یو په ډبل ریټ باندې خرڅو دا بل ظلم نو دا چې نو خیر دا خو انتهایی مشکله ده انسان له پکار دي چې نور کله قرآن مجید له نیمه ګنټه نه ده ورکړې نو پکار دی دا ټول کال هغه کسر هغه راوګرځوي چې کم از کم په 24 غنټو کې 12 غنټې د قرآن له ورکړي په رمضان مبارک ټوله شپه سټډي کوم د قرآن زه نه ودکېږم د شپې هغه چې ډېر زیات ستړی شم او تکلیف راته تېر رمضان نه بل رمضان زه بالکل نه یم وده شوی د شپې د ورځې بیا خوب کوم لږ شر او بیا تېر رمضان کې بیا به وده کېدم لږ خوب مې ډېر کړی و د ورځې او د شپې کله نه کله به راته تکلیف وده به شوم نه یم وده شوی دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان خو هغه چې الله جل شانه په دې کې قرآن مجید نازل کړی الله جل شانه په دې کې ډېر هر څه ورکوي ښه یو لس میاشتې پرې سړي ښه کېږي او انسان دونه بیا بې غیرتوب هغه انتها ته ورسي کنه بیا هم د الله جل شانه سره ډوب پوښتنه زما په خیال دا ډېر نامناسبه خبره ده زندگی وقف کې چا ډېر شانه په زور نه یو ډیوټیان نه یو یا نوکری ته خطر نه یي کاروبار ته ډېر خطر نه یو خراب ورځيږي نه کاروبار زما په خیال چې دا ټول میاشت الله جل شانه له مکمل سره وقف کې ورکی ولا ځان څه کله نه کله حیران شم ځان ته څنګه مسلمانان وایو وخت چې تاسو کومه استاد راغی زما په خیال یو څه به د رمضان مبارک دا درس مازیګر د شي کنه مازیګر خو سی وای دی پکې دا په خپل ځای باندې دی مازیګر 45 منټ کم درس مازیګر